نو شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، تاسو طول به پیژنئ شیخ محمد عبد الوهاب معروف شخصیت غنی عن التعریف، او الله دغه په قبر باندې رحمتونه راووري، او الله دغه قبر رڼا کی، او الله دغه قبر نه جنت باغچه جوړ کی، او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. شیخ محمد عبد الوهاب رحمه الله معمولی غونډه کې تعریف د شیخ محمد عبد الوهاب کول غواړي چې موږ سنه سو پیژنو، ځکه چې د شیخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مبارک د باطل پرسو ډیر خبرې جوړې کړي او ډیر په غلطو طریقو مشهور کړي، او د یاد ساتي. امام احمد القطان رحمه الله وی ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث. په دنیا کې داسې بدعتي نشتی چې هغه د اهل حدیث او د اهل سنت سره بغض او دشمنی نه ساتي، لازم به سره ساتي. نه د دې شیخ د دعوت خرابولو لپاره ډیر ډیر خبرې خلکو جوړ کړي دي، ځکه دا خلک همیشه چې توحید باندې هغه ته وهابي وایي. شیخ محمد عبد الوهاب رحمه الله په عیینه کلی کې پیدا شو، د ریاست نږدې ده، په 1115 هجری کې پیدا شو، او پلار عالم او نیکه عالم، داغونه لګ لګ علم وکړو، او دغه په اختصار سره هغه سیرت ذکر کوم تاسو اصل لګ معمولی پته ولې داغونه لګ لګ علم وکړو، او دا احساس وته وشو چې دا خو شاکې سدي، ځکه چې دا جزیره العرب دا په ټیم کې په کفر او په شرک کې ډوب پراته و، هر طرف ته قبرونه، هر طرف ته چا د ونی عبادت کو، چا د ګټو عبادت کو، چا تعویذونه چول، چا قبرونو ته سجدي لګولې، د صحابو د قبرونو عبادت شروع. شیخ فضل کې دا خبر راځي چې دا خو هغه دین نه دی، دا خو هغه دین نه دی کوم چې په قرآن او حدیث کې دی، دا خو بل دین دی. کوشش شروع کو او په دغه کې وګړو د سفرونو وکړو چې مکې ته لاړ، هلته د علماو سره ملاو شو، هغونه علم وکړو، خو زړه ډک نشو او موړ نشو، ځکه د یاد ساتي چې دوه روایت کې راځي چې دوه نهر چرته نه مړي، دوه نهر چرته نه مړيږي، دوه وږي چرته نه مړيږي، یو د دنیا وږي او یو د علم وږي. د دنیا وږي چرته نه مړيږي، چرته نه مړیږي. دې بتا ته دروغ وایي چې صرف دومره مزدوري کوم چې 10 لک ریال وګټم، دروغ چې 10 لک وګټل لک 15 لک په نوري ګټم، اخر کې आवाज وشي پلانې څه مرشه. او بل د علم وګي په دغه غریبي، په دغه حالت څخه خو د علم ولې خون ور کړی چې د علم پر خو دې نشي، دې نه مړی لګي ګیره سپینې شي، ملای ټیټې شي، د علم کې اخر کې دا आवाज وشي چې پلانې مړ شه، خو علم باندې مول نشي. شیخ مکی ته لاړ، الته علم کو مول نشو، بیا اراده وکړه عراق ته سفر، او عراق ته لاړ، الته د علماو سره ملاو شو، هغه سره باس وکړو چې د حالات څه کمینم دا خو هغه دین نه کوم چې قرآن او حدیث کې هغه سره موافقت کوي چې ستا خبره صحیح ده، هغه چې صحیح ده نو بیا د میدان ته راوځي ولینه. دا موږ په جماعتونو کې دنه ناسیو او وایو چې او دا دین صحیح دی، خو بهر د بچایان او د خلک چې دا په باطل دین دي نو سوایم ناغو ته ورو چې دا کته کولای شي ته وکړو موږ ځکه چې جزیره العرب ټول په دغه مسله کې پراته او ته یو موږ به سره شو کسان وځو، دا موږ نشو راکولای. شیخ دا غزینه الته علم کو به اراده وکړي چې شام ته لاړ شي، سوریه ته، خو الله نو لیکل چې هغه شام ته لاړ شي او د پیسو کمه وته راغی، او شیخ واپس سعودي عرب ته واپس راغی. پارټیم کې سعودي عرب وونو نو سعودي عرب پارټیم کې احسا ته واپس راغی چې د عالم سره پاتې شو، بیا راغی خپل کلی ته. د خپل کلی چې کم امیرو عثمان بن معمر دا سره په هغه وخت کې د ملکونه نو یو کلی به دغه یو بچاو، دا به یو ملک ځان نه د دوی د کلی او د علاقې مشهور، نو دوی سره خبرو کړه پوهه کو چې د الله دین دی. تما سره مرګتیا کې دعوت به شروع کو، زبره مسله خیر، زبره سره مخ کې روانم، زبره تاسو ټول مخ کې، خو تاسو به زما سره مرسته کوئ. نور توري ته
او نیزی ته بسینه مخامخ زمای ستاسو بنی او دا ډیره ښکلې خبره. بس هغه د سره مرګره شو او دعوت شروع شو. په دې کې د احساء او دغه طرفونو چې کوم مشران هغه پوه شو، هغوی رساله ولېږله دغه باچا ته، کته د دې سړي نه لاس نه وباسي او دا دعوت نه پرېږدي، نو په تا باندې به موږ هر قسم امدادونه بند کړو. هغه عجز وویلېد او امام صاحب ته یې وویل چې ته خفه کېږه مه، خو لکه ځکه چې علاقه راته ټوله خرابېږي، امداد را باندې بندي. هغه وایي صحیح ده. نو هغه لاړ درعیه ته. درعیه ته ستو پېژنې نږدې چې اوس ریاض ته نږدې پخوا لرې و د ریاض نه. هغه درعیه ته لاړ. په درعیه کې هلته هغه پټ پټ دعوت شروع کړو او د درعیه چې کوم مشر امام محمد بن سعود رحمه الله د هغه نه دعوت پټ شروع کړو چې دې هغه ته پته ولګي او هغه په دې خبره خفه نه شي یا ما ونه باسي دې ځینه د هغه ښځې ته پته ولګېده، امام محمد بن سعود ښځې ته، او د دعوت هغې ته ورسېد. هغه به خپل خاوند پسې لاړه ورته ویل داسې یو شیخ راغلی د عیینه نه محمد عبدالوهاب نومې دا دعوت یې دی او د دې سره مرسته کول غواړي. هغه کوم چې ما ته وښایي. امام محمد بن سعود رحمه الله راغی او د شیخ سره ملاو شو او هغه په خپل دعوت باندې پوه کړو چې دا دعوت دی، دا کول غواړي. نه هغه ورته په هغه ټیم باندې ډېره مشهوره خبره وکړه، ورته یې وي ته زمونږ نه او په موږ کې ستا کار دعوت زما کار جنگ، ستا کار دعوت زما کار دفاع، او څوک چې په تا ګزار کوي نه هغه په موږ ګزار کوي. شروع کوله دعوت. امام صاحب شروع وکړه. ورو علماء ته لیکل لېږي هر طرف ته هلته چې ای خلکو د رب العالمین عبادت وکوئ، دا قبرونه سني شي کولی، دا سني شي کولی، دغه سني شي کولی. او ځکه سبحان الله محمد عبدالوهاب رحمه الله کتابونه چې همیشې یې هغه به د توحید سره تعلق ساتي، ځکه چې هغه وخت کې دغه مسله دا وه. اگر که هغه د سنتو طرف ته هم دعوت ورکړی په هغې باندې هم دا کتابونه یې شتي، خو د توحید دی زیات دي. قبرونه یې وران کړو، ځینې ځایونو کې قبرونه یې وران کړو، خلک راضي شو د علاقې. زید بن خطاب رضی الله عنه قبر، عمر بن خطاب ورور، د هغه قبر د هغې عبادت شروع، خلکو ورته سجدې کول، خلکو به دې طوافونه کول. امام صاحب اراده وکړه، خلک یېرېدو د زید بن خطاب قبر او هغه ګمبد او هغه درګاه او دا د هغې به تفسیر ته شو، ما له کشې او بیلچه ورسره کړي، دا زما کار. امام صاحب ورمخکې شو او هغه قبر یې هوار کړو او دا اعلان وشو چې د نن نه بعد څوک دلته رانشي. که څوک د چا دربار ته تلل غواړي نو هغه به د رب العالمین د دربار نه علاوه د بل چا دربار ته نه ځي. زید بن خطاب رضی الله عنه اگر که غټ سړی دی خو زمونږ د رب بنده دی، نو د چا چې بنده دی د هغه بندګي ولې موږ نه کوو؟ او ورو خپل دعوت شروع کو او دعوت ډېر په ښکلې طریقه باندې شروع کو، ډېر په حکمت باندې. او دا خلک دروغ پسې جوړوي. زمونږ په دې ملکونو کې هم د ځینې مولیان په کتابونو کې دا خبرې لیکي چې شیخ محمد عبدالوهاب چې خلک به ډایرکټ کافران کول او خلک یې حلالول او خلک یې دا کوه، خلک یې ټول دروغ. ډېر په حکمت باندې به هغه دعوت ورکوي. دوه واقعې به ته ذکر کړم کومې مشهورې زما په دماغو کې. یو پیر امام صاحب حرم ته ورغی او په هغه وخت کې د عثمانیانو حکومت و، نو هغه حرم ته چې ورغی په حرم کې یو درس لګېدلی و، نو شیخ هلته کېناست او د توحید جذبه یې وه په زړه کې. کېناستو د هغوی سره، نو هغه شیخ درس کو، د درس په منځ کې هغه مولوي صاحب وی قسم می دی په کعبه باندې، احلف بالکعبه اقسم بالکعبه یا والکعبه. امام صاحب ته پته ورغی چې سړي کې مرشتي او دله دعوت ورکوي، دا غټ سړی دله دعوت په طریقه ورکړي. نو هغه په سوال به چې راغی ورته وایي چې ته درس پړاوی چې اوس دلته درس پړو، هغه ورته زه تاسو د لنډي صورتونه یې زده کوم، ته اوس عالم دی علامه دی، خو د دعوت طریقې دې هغه صحیح ده، وایه ما سره لنډي صورتونه وایه، صورت ناس نه شروع. لإيلاف قريش تورث لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. الشيخ قلت فليعبدوا رب هذا البيت، يا ربي فليعبدوا هذا البيت. ناغوت يا مولي سيبوتنا فليعبدوا رب هذا البيت. تسكروا لي
تخوا فليعبدوا هذا البيت عبادتو کې د دې کور نه عبادتو کې د دې کور د رب ناغو تی مولی سے پروغو چی تا قسم خورو تا خوی والکعبہ پا کعبہ دی قسم خورو پا رب الکعبہ دی ولی قسم نا خورو نبس آقا جدائی کو ویتا پرشتیا تاری بیلو مکنا مولائی آقا سر خپل تعروف کوئی نزا سنة سایلم منگ سر اشتی او دی توحید یو دعوت تے جہاد دے منگ شروع کرے نو ما تارا درس ترکو نو دومر پا حکمت پا آقا دعوت ورکو دومر دا آقا کولی طریقو دا دعوت رو 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 داغه د دعوت مخې ته روان په خپل پاغه بشي زنانه بس راغلی و او ما رجم کما زنا کړی د دومره هغه د شریعت په خلکو کې خور کو او دا اوس چې تاسو په دې سعودي عرب په دې ځمکه باندې خاص کر کم توحید نه دلته په تاسو د قبرونو وینې نه دلته په تاسو تعویذونه وینې نه دلته په تاسو خرافات وینې نه قبر پرستی به وینې نه بابا پرستی به وینې نه د ګټو د ونو عبادت به وینې نه دا ټول د رب العالمین په رحم او په فضل باندې او بیا د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په دعوت باندې دا څنګه د عمل پړقی تاسو ته خیر دی تاسو دلته درګاری درې دی بابا چرتم د دې ملک په کسانو کې د چا کس په لاس تعویذ لیدلې په غاړه الله سبحانه وتعالی په قران کې وایي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم کوم خلک چې ایمان راوړي او خپل ایمان د ظلم سره ګډوډ نه کړي صحابو باندې دا ډېر درون ولګي یا رسول الله په من کې څوک ظلم نه کوي هر سړی ظلم کوي لکه مطلب دا غوډه چې ګناه عام ګناهونه خو زموږ هر سړی نه کوي رسول الله نه د دین مراد عام ګناه نه د دین مراد شرک ته نو څوک چې ایمان راوړي الله وایي او خپل ایمان د شرک سره ګډوډ نه کړي الله ته ولا سور کې اولئک لهم الامن په دنیا او په آخرت کې په دوی باندې امن دوی باندې ویره نه اولئک لهم الامن وهم مهتدون دوی له الله وایي زه هدایت ورکوم په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې ولر د اسلام او د توحید هدایت ورکوم په آخرت کې ولر د جنت طرف ته هدایت ورکوم هغه طرف ته روان ک دې ملک چې تاسو کوم امن او امان نه د رب العالمین په رحم او فضل او بیا د شیخ محمد بن الوهاب رحمه الله هغه کوشش ته او هغه دعوت ته همیشه بناسو ټول شپه بناسو رسالې به لیکلې د علماو کتابونه به لیکل د دې شپې په براله چې ډوړې بوته ملاو نشو د دې شپې په براله چې وده بنشو کور ور بوته وده شه بچو بوته وده شه هغه نه زه وسو علماو ته رسالې لیکم چې هغه دا مسله پوه شي په دې باندې چې د دې او داغه وخت غالبا علما داغه په خلاف کې شو او داغه خلاف فتوی ولیکلي چې دا تکفیری دی خلک کافران کوي او دا وهابي دی او د ګستاخ دی او د اولیاء الله نه مني لکه څنګه چې نن سبا مبارک خلک کوي د اولیاء الله نه مني او د اولیاء الله احترام نه کوي دا دې هر څه په منځ کې رب العالمین داغه مرسته وکړ او په 1206 هجری کې د سخت مرض پراغه چې هغه مرض شیخ بالکل خراب کو او په دغه کې رب العالمین په دغه کال کې داغه وخت پوره کړو او 1206 هجری کې وفات شو او د دریه کوم مقبره چې را زړه مقبره په حق کې خخ کړو الله سبحانه وتعالی باغه باندې رحم او الله دې غوبخ چې دومره کوشش هغه د دې لپاره کړو چې دا خلک د یو الله عبادت وکړي بس هغه وخت کې مالداري نه وګوري دا سوچ مکو چې په وخت کې مالداري و شیخ مسلم پیسې ګټلې او داغه سره په کم گاډ او داغه کوم بنگلو غریب ساده سره خو صرف داغه د یو غم او سوچ او درو چې ولې د خلک دی الله عبادت نه کوي ولې د خلک په یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې نه ځي ولې د خلکو د الله سره شریکان په عبادت کې جوړ کړي او ولې د خلکو د رسول سره په تابعداري کې شریکان جوړ کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په دې وخت کې راولي چې موږ په اسلام باندې مضبوط یو او الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې د ټول مسلمانانو ورو خويندو سره وکړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين